محترم ورونو، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سیرت د دنیا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دی، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه تر خپله وسه یو څه لیکلی دي. خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل سوي وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندګلوي او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسؤلیت دی، ځکه که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نسو متابعت یې څنګه وکړو، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه پیژنو ایمان څنګه پر راوړو؟ خو به نن ورځې څخه تقریبا 10 کاله د مخه ما د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړي. البته هغه وخت د ځوانۍ آخري وختونه وه، آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یوه اندازه د ځوانۍ پر قسم وه، او اوس مې د دوهم وار دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپینږیرتیا او ضعف په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پیتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خو دا وار نه هغه د ځوانۍ آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مګر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسني لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد